موږ ته صاحب د دغه کار څه چې موږ ته منظور شوی دی د هلمند فرعي سیندیز حوزې ریاست په هلو ځلو او د همکاره موسسې په مالي لګښت نوزاد ولسوالۍ ولی محمد خان کاریز او کرنیزو ځمکو د 307 متره په اوږدوالي او اشیر ولسوالۍ کشک سفید سیمه کې د 303 متره په اوږدوالي د تحکیم کاری دیوال په اساسي ډول د جوړونې چارې پیل شوې. د هلمند سیندیز فرعي حوزې ریاست د انجنیري خدماتو امیر انجنیر فرید الله ویل یا د پروژې د خیریه بنسټ په مالي همکارۍ د شاوخوا 70 لک افغانیو په لګښت د دغه ریاست په هلو ځلو به د 2 میاشتو په اوږدو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ولایت محترم مقام په لازم سپارښتنې او د دې ادارې په هلو ځلو باندې وتوانېدو چې هلمند ولایت کې میاشت خیریه موسساتو په مالي ملاتړ نه موږ پروژه منظور کړو او نن ورځ لله الحمد د پروژې چارې مو عملاً شروع کړلې. چارې به په 15 ورځې کې یا 2 میاشتې کې به سرته ورسیږي او همدارنګه ځایي اوسیدونکو دپاره د کار ښه فرصت دی چې ټول چارې به په بشري قوې سره انشاءالله که د الله پاک رضا وسله سرته ورسیږي. بل خوا بیا د یادې سیمې اوسیدونکي عبدالحبیب او محمد ولی دغه دیوالونه د ولسونو لپاره ګټور یادوي او وایي چې د دې دیوالونو په جوړېدو سره به د سیلابي اوبو د خطر مخه ونیول شي، خو په ورته وخت کې دوی له اسلامي امارت څخه د ورته نورو دا ډول پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. موږ ته صاحب د دغه کار څه چې موږ ته منظور شوی دی تقریبا 303 متره دیوال دی. موږ ډېر خوښ یو، ډېر خدمت موږ ته کېږي او موږ چې یو معنا دا کاریز مو 2 3 4 واره دا رود راڅخه خراب کړی دی. نو اوس قرباني و دغه چا څه وایو چې اول د دې کار کوشش کړی، دوهم چې دا د اوس دپاره موږ ډېر خوشحاله یو چې اوس هغه کار سرته ورسېدی، هغه پلان پلی سو او زموږ په وطن کې دا کار اوس شروع دی چې 307 متره استنادي دیوال موږ ته جوړیږي. مثلا انجینر صاحبان راغلي دي چې په دا کار باندې اوس افتتاح شوې ده او کار شروع دی. خدای تعالی دې وکړي چې د هر مسلمان ناره تر لوړو مقاماتو ورسیږي، چې هغه مسلمانانو هغه اوښکې ورپاکې کړي او هغه ناره یې ور جواب کړي او هغه د داسې غټو خطراتو څخه خلاص لکه موږ چې خلاص. پاتې دې نه وي چې د هلمند ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم دې ته ورته استنادي دیوالونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.